په دې کې اولنی سوال د یو ورور کړی دی او ډېر فایدهمند سوال دی او ما ته داسې ښکاري چې مخکې موږ یو پیر دوه د دې جواب کړی دی. هغه دا چې وایي حدیث کې راغلی دی چې کم کور کې تصویر ځوړني هغه کور ته ملایک د رحمت نه ننوځي. نو سوال دا دی چې ټول کور ته نه ننوځي که دغه کمرې ته په کوم کې چې تصویر لګېدلی؟ الجواب دا خبره ښه د صحیح حدیث نه واضح د صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی ان البیت الذي فيه الصور لا تدخله الملائکه. کوم کور کې چې تصویران یي هغه کور ته ملائک د رحمت نه ننوځي. ملائک د رحمت نور ملائکو ته ځي راځي خو کوم چې د رحمت ملائک دي هغه ورته نه راځي. دا مسله خو صحیح مسله ده. و سوال دا دی چې د کور ته نه راځي که دغه کمرې ته چې په هغې کې عکس او تصویر لګېدلی. نو په دې مسله ځان پوه کوي چې بیت چې کله وویل شي د حدیث کې بیت راغلی ان البیت الذي فيه الصور، نو د دې نه مراد هغه کمرې او دلیل په دې باندې دا د رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې امام ابو داود راوړی دی صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. نو دیزی کې وی د زنانه منځ کول په کمره کې دننه غوره دي چې دی په کور کې کوي. نو کمرې ته بیت ویلی دی. عام کور کې لګو د کور په منځ کې زنانه ولاړه د منځ کوي. د دې نه غوره دا دی چې زنانه په کمره کې منځ کوي. په کمره کې به غوره دی چې ګوټ کې وکړي. نو دې نه دا مسله ثابته شوه چې بیت کله ناکله کمرې ته مو ویلی کېږي. خلاصه د دې مسلې دا ده او د نورو علماو ذکر کړې ده چې کومه کوټه کې چې تصویران جوړني هغې ته ملایک نه ننوځي، باقي کور ته راتلی شي. او داسې کیدی شي لکه اوس په خاندان کې یو بېدینه دی او هغه نه مني خبره د مشرانو کور کمره کې تصویران جوړن کړي دي. نو باقي خلک خو دا کار ښه نه ګڼي خو صرف دی دا کار کوي په دې ګناه کې اخته دي. نو د ده دې کوټې ته یا د ده دې کمرې ته بیا ملایک د رحمت هغه نه ننوځي. دلته ورسره دا مسله یاده کوي دا تصویران په بیټکونو کې او په کوټو کې ځوړندول دا حرام کار دی، دا ناروا کار دی او دا تشبه دی د یهودو نصاراو سره. د هغوی طریقه ده نه چې وي زمونږ پلار دی او زمونږ والده او زمونږ نیکه دی که هر څوک دی دا زمونږ د خاندان ګروپ فوټو دی وي نو د خاندان هغه به جایز وي، د پلار هغه به جایز وي، د نیکه هغه به جایز وي، نور هغه به ناروا وي. دغه شان په میز باندې تصویران ایښوده، په دفتر کې تصویران لګول، بل داسې څه ځای په هغې کې تصویران لګول دا ناروا دي، حرام کار دی او ملایک د رحمت هلته نه راځي. اوس سوچ وکړئ چې کوم کور ته کومې کوټې ته ملایک د رحمت نه راځي دې خلکو به څه حال نو د دې ګناه نه ځان لرې ساتئ. اوس بعضو خلکو په دې شروع کړې ده ځکه مې تنبیه ورکړه. نو دا د ګناه کار دی، حرام دی.